لکه ته په چی شخته دلته د لین تا هغه پرېږده دلته راسې واره ماښام تاول ګروپ لګوو دا د برق تا هغه پرېږده وراسه هغه به بیا وکړې بله تا ته معلومه ده ګور د چای شم څنګه ګرمي ده ته پنکه راته ولې پنکې ته نه کښېنې خو ښه هوا ده زر سه پنکه ووهه هغه پرېږده دا چوکیان دې پاک کړی ده دا دې په اخته یم دا چوکۍ هم سره سموم دا دغه سم پر واچوه دا باران ماران نه شي دا پټه هوا بله ورځ یې بله نه دغسې پلاستیکي دغسې پاته سوې وه لبده وه دغه څه شوله ته راسه هغه زما نسوار چېرې دی همه زما نسوار دې څه کړه هغه وخت هلته د بالښته سره ایښې وه نو ښه خیر هغه پرېږده دا ګلان دې وکتله ومې کتله هغه پرېږده هغه راسه دلته راسه هغه پرېږده دا واښه خو دغه پر شېروت ورته دا دې اخته یم خو ایسته کوم دغه هم دغه که دا بیخي دغه غټ غټ دا پالتو پالتو چې پشکېږي هغه ځینې وکړه دا درې جریبه مځکه د خان صاحب ماشین ورته راوړه ماشین به خدای خیر کړي نو ماشین خو برق غواړي په دغسې خو نه کېږي پر بل باندې بل راځي پر ماشین بل راځي هغه پر لاس به شوړه چابک چابک دا دې اخته یم ته خو مو دغه ته پرېږده خان صاحب په ژوند یې مزدور نه ولیدلی که څنګه حساب دا لوړ ګروپان ته دا شمسي پاک کړله ته دا خو زنا نه وه نو خو پر دا خاده ور پورته سئ ته خو یاره ځوان سړی کوچنی خو نه ډېر کوشش وکړې د شپنژرې نه یې چې پر زنه ور پورته کېږي په دغه ور پورته سه بس چې نه نیسه دا شمسي دی دا مشکله ده وام ته کوشش وکړه زه خیر هغه پرېږده هغه به سبا دغه کې راسه بیخي لاټې ده ولې امټر پاکه وایي ښه هغه پرېږده ته ورشه داسې وکړه هغه راسه بېرته پرېږده هغه راسه اوس به ته په یوه ساعت په هغه اخته دغه وکړه داسې دوکان ته ولاړ شه یو پوړی نسوار راوړه هغه به زه دستي درته راوړم ژر راځه داسې نه چې د دوکاندار سره ناست یې بانډار شروع کړي ولې دونه وزن دی دغه خو مې زغسله په نه بس کړم د دغسې مې راوړله فرید احمد دغسې مه راوړه هغه یې ګران ورکوي ته ونیسه نسوار وګوره هغه په پنجې دوې ورکوي هغه په پنجې دوې ورکوي هغه زما انډیوال دی بلې پلاغه څه یې رانه وړی سمه ده دا پنجې و دوی و جې ته چې ونه ګورې باره به دې کار خراب وي باره به د خانې کیسه ولاړه شي درې ګزې ته به ودرېږه اوس یې په شرمه کې را کښېنوي دا کښېږده ورشه کار وکړه ما وختي تا ته څه شول تا ول موټر پاکه موټر دې پاک کړي دا دې اوس نو ته دا اوس څه څښکې نو خدای زه دغه ته مې ژر پاکه ځه سیدي ورشه ځه خدای ته خو مې خلاص کړه دغسې دلته راسه دا څنګه نسواره ولې دوی په پنجه راوړي خدای خټې دي مې په پنجه درکړه خو نو خو نسوار دی نو خو په ژوند تا سم کار نه دی کړی دومره لک انسان شته شته دا زه ستا د تنخواه څه کاټوم پنځه افغانۍ دغه هم کاټوم دا یو دا پنځه نه دي داسې ډېر 50 نور پسې درغلي دي څه شي وکړم اوس زه څه شي وکړې که زما بوټونه راپا دا دې په اخته یم سرپکوانه تا په ژوند مزدور لیدلی و یو وخت خان صاحب چې دا څنګه ژوند کوي زما سره دونه مزدوران چې زه خپل یو وخت مزدور وم نو ستا سره دغه چمونه کوله دا د مزدور سره باید داسې وکړې ګوره ما د مزدور سره د ما سره خان دا چمونه کوله ما هم دا چمونه ورسره کول چې دا چم ما یې نه ورسره کړي زه نن به نوی خان نو زه نه غواړم چې سبا ته خان سې اوس چې څه وکړم بوټونه خو پاک شوله میدان یې کړله ښه میدان یې کړله وه رښتا وایه درواغجن وم یا ډېر دروغ هم وایه دروغ ما کله ویلي دي خان صاحب تا رښتا کله ویلي دي تا کله زما څه پوښتنه کړې ده تا کله رښتیا تا چې هر کار کړی زه چې ورغلی ما کار نه دی سوی هغه خو نو ما کله ما کار ته ګیلاس چیسته که څه کړلی ونه سوی کار تا پوره نه دی کړی کار تا پوره نه دی کړی کله ته ما پوره کار ته پرېږدې دا و کار در راته واچوه حمله کړې مې هغه پرېږده دا وکړه دا ونیسه دا وکړه لیونتوب کوې موږ ځم لیونیان کړلو ته اوس لیونی په ژوند یې مزدور لیدلی و نه دې ولیدلی نیمی کار راباندې وکړې نیمی راباندې پرېږدې خو د رښتا مغزه خراب دا خو ما لیونی درولې ته چې شیرې در سره چا خان کړلی په ژوند د سړی داسې نه کوي ولاکه د رنګ د خان یې یا د عینکې دا خبرې نو مه کوه چې رنګ والا د سړی کار ته خو پرېږده وروره ما کار پوره نه یې کړی ته بیا راپه واچوی دا وکړه دا پرېږده دا وکړه نسوار که نسوار زه نه کوم نسواري نه یم زما معاش پوره راکړه پوره راکړه زما معاش درکړه زه څنګه نه راکړې ته را ولاړ شه تا د مزدور تا د مزدور پاور نه دی لیدلی
ګوره ګوره معاش راکړه